دا وسلې د ماڼوګي او چپې درې ولسوالۍ د بېلابېلو واحدونو له لورې راټولې شوي چې د ملي دفاع وزارت د وسلو راټولولو کمیسیون ته وسپارل شوې. د وسلو راټولولو کمیسیون مسؤلین وایي په چپه درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې ټوټال 403 او ماڼوګي ولسوالۍ کې بیا د کلو اردو اړوند مسؤلینو له لورې 108 میله د امنیه قومندانۍ له لورې آتش او د استخباراتو له لورې 14 میله بېلابېلې وسلې او مهمات چې له خلکو راټول شوي وو دوی ته وسپارلې. نور وسایل او وسایط یا ندی راټول شوي او یا ځینې قاچاقبران او تجاران هغوی سره په راز کې ځینې خلک دي. زموږ کشفي راپورونه او زموږ دقیق راپورونه هغه ښایي چې اوس هم د اسلحو تجارتونه د ځینو قاچاقبرانو سره هغه په سودا کې اخته دي. تا نن 2021 او 22 له ځان سره کړي، هغې ته د مجاهد قدر نه و معلوم. هغه مخکې هم دا ولس ځوروه، اوس هم لګیا ده دا ولس ځوروي. دلته همدارس د وسلو د قاچاق په اړه هم اندېښنې شریکې شوې او د وسلو قاچاقبرانو ته خبرداری ورکړ که له دې کار لاس وانخلي او وسلې دوی ته ونه سپاري پر وړاندې به جدي اقدامات وشي. دوی همدارس وویل یو شمېر هغه لیستونه ورسره دي چې د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د پوځیانو له لورې وسلې ځینو خلکو ته سپارل شوي دي. چارواکو همدارنګه د اسلامي امارت په لیکو کې د یو شمېر پخوانیو داسې کسانو د موجودیت یادونه هم وکړه چې د دوی په خبره په تیر کې هم ولسي خلک ځورولي او اوس هم د اسلامي امارت تر بیرغ لاندې خلک ځوروي. دوی زیاتوي چې د تصفیې کمیسیون به دغه خلکو پر وړاندې اقدامات وکړي او په دې برخه کې د مسؤلینو د مرستې غوښتنه هم وکړه او ورته ویل چې دغه ډول کسان دې له خپلو لیکو بهر کړي. بیا هم په تاسو په ولسونو په مجاهدینو په ډلګۍ مشرانو غږ کوو لکه څنګه چې مخکې محمد مولوي صاحب خبره وکوله، حاجي والي صاحب خبره وکوله، له موږ سره په دغه تصفیه کې همکاري وکړي. تقریبا د موږ د دغو کمیسیون یو کال کېږي چې موږ دغه جمعواري د اسلحو د وسایطو کوو. تاسې له موږ سره لکه څنګه چې همکاري کړې ده بیا هم همکاري درڅخه غواړو. چارواکو په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د ځایي مسؤلینو او خلکو څخه د مننې ترڅنګ په دغه برخه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه هم وکړه. د وسلو د راټولولو کمیسیون چارواکو همدارس خبرداری ورکړ که څوک په خپله خوښه وسلې ونه سپاري پر وړاندې به یې عملیات وکړي او په کورونو به یې چاپې ووهي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. که چېرته دغه ملت نه وای، دا د ملت همکاري نه وای، د مجاهدینو سره همکاري نه وای کړې، اوبه یې نه ورکړی، ځای نه ورکړی، ډوډۍ نه ورکړې او د موږ سره په شهادت نه وای رسېدلي، موږ تاسو ته الله پاک دغه عظیم نعمت چې د واحد نظام د دغه نه راکوو. په همدې حال کې چارواکو د اسلامي امارت سرتیرو ته هم یو لړ سپارښتنې لرلې او تر ډیره یې له ولس سره په ښه چلند ټینګار کاوه. د بیت المال اصلي د هر چا سره وي نو موږ خلکو ته د دغه منبر د لارې من حیث د یو ورور د یو عالم د یو مجاهد په صفت خلکو ته خبره کوو چې په خوښه باندې راوړئ دا به مو داسې کورودانۍ او شکریه ادا کوو. د کونړ ولایت ټولو مېړنیو ولسونو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي اردو دا ستاسو بچیان دي. انشاءالله په ټول توان او په کلکه ایماندارۍ سره به د خپل وطن د لیش لیش نه او ستاسو د عزت او د ناموس نه به په کلکه دفاع کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر یوه کال راهیسې نه یوازې په کونړ بلکې په یو شمېر نورو ختیځو ولایتونو کې هم لسګونه زره میله بېلابېلې وسلې او مهمات د مسؤلینو له لورې راټول شوي او د وسلو راټولولو کمیسیون ته یې سپارلي دي. د دې کمیسیون مسؤلین زیاتوي چې راټولې شوي وسلې بیرته اړونده ارګانونو د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او استخباراتو ریاست ته سپاري. سباون ساحل، وحدت نیوز، د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ.